اسلامی اقتصاد. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب د اسلامی اقتصاد وخبرونې ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم الفجر فلا تنوموا عن طلب أرزاقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو اوریدونکو، یو وار مو بیا د اسلامي اقتصاد و خبرونې ته را هرکلی کوو او در هر څه نه مخکې ستاسو حضور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایو. اسلامي اقتصاد چې ډېر غټ او ډېر عظیم نوم دی او په دې نامه کې ډېر څه رانغښتي دي او اسلامي اقتصاد داسې یو تګلاره ده چې کله انسان یې خپله کوي او کله انسان تګ ورباندې کوي نو الله رب العزت په دې دنیا کې د بهترین ژوند او په هغه دنیا کې د یوې سالمې کامیابۍ توفیق ورکوي. او اسلامي اقتصاد داسې یو عمل دی، داسې یو رهنمایي اصول لري او داسې بهترین قواعد په ځان کې لري چې کله انسان هغه قواعد او اصول زده کړي نو الله رب العزت به یې د حلال رزق خاوین کړي او د حرامو د نه ګټلو توفیق به الله رب العزت ورکړي. خو دا چې د اسلامي اقتصاد په باره کې باید څه ووایو، د کومه ځای څخه یې راپیل کړو او څنګه وګرانو سامعینو اوریدونکو ته دغه خبرونه په ښه طریقه وړاندې کړو. نو دا خو د وخت غوښتنه ده چې وخت ډیر نیسي. البته د دې څخه تر مخه باید انسانان دې خبرې ته متوجه سي چې الله رب العزت په دنیا کې د مځکې پر سر چې کوم مخلوقات دي او په نورو ځای کې چې کوم مخلوقات اوسیږي هغه هر رقم حرکت کوي، که پر دوو پښو باندې روان وي، که پر څلورو باندې روان وي، که پر ځګر باندې سکیږي، خو الله رب العزت یې د رزق انتظام کړی دی. دا چې الله رب العزت د ټولو مخلوقاتو د رزق انتظام کړی دی لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. او هیڅ داسې یو حرکت کوونکی حیوان په مځکه کې نسته مګر الله رب العزت د هغه د رزق انتظام اخیستی دی او د هغه د رزق د انتظام مسؤلیت الله رب العزت اخیستی دی او رزق ورکوي. او الله رب العزت په دې پوهیږي چې هغه چیرې اوسیږي او بیرته چیرې ځي. دا ټوله هر څه په داسې یو کتاب کې لیکلي دي چې هغه ښکاره دی، بیانونکی دی. الله رب العزت د دې ټولو مخلوقاتو د رزق د انتظام په باره کې انسانانو ته دا وفرمایل. دا چې په مخلوقاتو کې ټول هغه څه چې په نړۍ کې اوسیږي یا هغه څه چې موږ وینو یا هغه څه چې موږ نه وینو، هر څه چې حرکت کوي او په حرکت کولو حالت کې وي الله رب العزت رزق ورکوي. دا د الله رب العزت فضل او کرم دی. په خپل فضل او کرم مهرباني سره د انسانانو د رزق ذمه اخیستې ده او ټولو مخلوقات ته الله رب العزت رزق ورکوي. الله رب العزت قرآن کریم یو بل آیات کې داسې فرمایي:
ډېر مخلوقات داسې دي چې خپل رزق د ځان سره وړلی نسي او ګرځي، او الله رب العزت هغوی ته رزق ورکوي او تاسو ته هم رزق درکوي، او الله رب العزت اوري او الله رب العزت پوهیږي. دا د الله رب العزت له طرفه څخه یو احسان دی چې پر انسانانو یې کړی دی چې د رزق انتظام الله رب العزت کوي. همداسې چې کله انسان د رزق په باره کې دومره مطمئن سي، نو پکار دا د هر انسان ته چې په خپل ژوند کې د تقوا څخه کار واخلي او الله رب العزت ته متوجه سي. په داسې طریقه باندې الله رب العزت ته متوجه سي چې هغه ښکاره او پټ ټوله سره یو وي. ځکه نو د رزق په ګټلو کې یا په کسب کولو کې تقوا اختیارول دا د هر مؤمن مسلمان کار دی، او تقوا باید داسې اختیار کړي چې د زړه له کومې څخه وي، په زړه کې هم متوجه وي الله رب العزت ته، ظاهرا هم متوجه وي، باطنا هم متوجه وي، سهار و ماښام هم متوجه وي، ماښام و سهار هم متوجه وي، بلکې هر وخت که د انسانانو سره گزاره وي په جلوت کې وي او که چیرې په خلوت کې وي، یوازې ژوند کوي، انفرادي اجتماعي ژوند کوي، په هر صورت کې هر انسان د دې مکلف دی چې د الله رب العزت څخه وبېرېږي. په انساني اعمالو کې تقوا یو حیثیت لري، په انساني اعمالو کې د تقوا یو کیفیت شته. هغه تقوا کله مثبته وي کله منفي وي. مثبته تقوا دې ته ویل کېږي د الله رب العزت د رضا لپاره چې کوم ذرایع او کوم وسایل انتخابېږي هغه ته ظاهري مثبته تقوا ویل کېږي. او منفي تقوا دا ده چې الله رب العزت د کوم شیانو څخه انسان ناګرځوي، انسان د هغو شیانو څخه ځان وساتي، دې ته ویل کېږي هغه تقوا چې منفي اړخ لري. نو که انسان چیرې داسې کارونه وکړي چې الله رب العزت راضي کړي او د هغه د رضا لپاره مواقع برابر کړي، ذرایع برابر کړي، وسایل برابر کړي، دا هم د انسان کار دی. او که چیرې بیا داسې مواقع و ځایونه برابروي چې هغه د الله رب العزت نواهي، یعنی هغه کارونه چې انسان منع کوي د هغو څخه ځان وساتي، دا هم د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي. لہذا هر انسان چې تقوا اختیار کړي الله رب العزت به یې په خپله د رزق انتظام کوي او کړی هم دی. او کم انسان چې تقوا نه کوي او د الله رب العزت څخه نه بیریږي، الله رب العزت بیا هم هغه ته رزق ورکوي. البته د ده په نه تقوا کولو سره به د رزق برکتونه ختم. نو الله رب العزت لکه څنګه چې په سورة جمعه کې وایي او د الله رب العزت د رزق تلاش وکړي او په کثرت سره په زیاته پیمانه سره د الله رب العزت یاد وکړي، تاسو به کامیابه سئ. همدا شی دی چې کله انسان تقوا اختیاروي نو د الله رب العزت له طرفه څخه وده ته داسې شیان ورکول کېږي چې د یې خیال او فکر لا نسي کولی، په تصور کې لا نسي راوړلی. ځکه نو هر څومره انسان چې په دنیا کې گزاره کوي، ژوند کوي، په هر صورت کې د تقوا په ځان کې راوستلو کوششونه او محنتونو خواري وکاږي او الله رب العزت ته متوجه سي. لہذا که انسان په دنیا کې اوسیږي نو د تقوا تقاضا او غوښتنه دا ده چې د دنیا د پرېښودلو پر ځای د داسې یو رزق کوشش وکړي، د داسې یو رزق په تلاش کې سي چې د ده په مقدر کې لیکل سوی وي، او د خپل مقصد د حاصلولو لپاره تر ممکنه حده پورې خپل ټول صلاحیتونه او قوتونه په کار واچوي تر څو الله رب العزت وده ته رزق رسولی وي. او د دې سره د تقوا غوښتنه دا هم ده چې د رزق د ګټلو لپاره صرف او صرف حلاله او پاکه ذریعه تلاش کړي، داسې ذرایع تلاش نه کړي چې انسان په هغه کې مجروح پاتې کېږي او د انسان و آخرت ته تاوان رسوي. ځکه نو د رزق د تلاش او طلب سره سره د الله رب العزت الهي احکامو او الهي فیصلو ته هم درناوی ولري. هر وخت چې انسان کله د رزق په تلاش کې وځي نو د الله رب العزت له طرفه څخه چې کوم قوانین د رزق د ګټلو لپاره، د معاش د تېرېدلو لپاره، د اسلامي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره و هغه په خیال کې وساتي او په فکر کې وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو که چیرې فکر وکړئ الله رب العزت
هغو کسانو ته چې د الله رب العزت څخه بیریږي تقوا یې کړې ده همیشه الله رب العزت ته ډېر پراخ رزق ورکړی دی. نو د رزق د حاصلولو لپاره هغه کسان چې فقط او فقط دا فکر وي چې زه نور د دنیا دپاره پیدا سوی یم د آخرت دپاره نه یم پیدا سوی، دغه کسان ته الله رب العزت رزق ورکوي. البته هغه اصلي مقصودي ژوند چې را روان دی د هغه څخه به برکنار وي، د هغه څخه به بې برخې وي او ثوابو کې به هم د هغه حصه نه وي. ولې د انسان لپاره اصلي مقصود په دې دنیا کې چې کسب انسان کوي اسلامي اقتصاد ته وده ورکوي او یا داسې کار کوي چې په نړۍ کې مسلمانان د بهترینې او حلالې طریقې په ذریعه باندې رزق وګټي، نو الله رب العزت د دغه کسانه په دنیا کې هم نه خواروي او په آخرت کې هم نه خواروي. لہذا چې کله انسان ودې ته متوجه سو چې زه باید رزق وګټم او رزق هم حلال وګټم، نو د داسې ټولو طریقو څخه اجتناب وکړي چې هغه شکمنې طریقې وي او یا داسې طریقې وي چې انسان د هغه طریقو په ذریعه اصلي مقصود ته ورسېږي چې د آخرت کامیابي ده. ځکه نو د رزق د انتظام سره سره الله رب العزت انسانان و دې خبرې ته سخت متوجه کوي چې انسانانو الله رب العزت داسې فرمایي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله رب العزت ورته فرمایي دې انسانانو ته چې ای انسانانو تاسو مخورئ ستاسو مالونه ستاسو په مابینځ کې په غلطه طریقه سره، په باطله طریقه سره، په غیر شرعي طریقه سره. البته خوړلی سي هغه وخت چې ستاسو په مابینځ کې ستاسو په رضا باندې تجارت وي، ستاسو په رضا باندې خرید او فروخت وي. نو الله رب العزت په دې آیات کې انسانان وجې ته متوجه کوي چې په غلطه طریقه سره د خپلو مالو خوراک مه کوئ. د دغه آیات څخه دا معلومیږي چې ستاسو تر مابین باید د شیانو تبادله یو د بله په خپله رضا سره وي. دوهمه خبره د دې آیات څخه دا معلومیږي چې تبادله د شیانو د الهي احکامو مطابق وي. درېیمه خبره دا ورڅخه معلومیږي چې لین دین ستاسو تر مابین چې کم شیان خرڅیږي او تبادله کیږي هغه باید د هغو اصولو مطابق وي چې هغه معروف او مسلم منل سوي او شرعي حدود دي یا اصول دي. نو په دې باره کې انسانان خو ډېر دا کوشش کوي چې مالونه ډېر کړي او د دوی دا فکر دی چې دا به اقتصاد ته یو رقم کار وي، خو اقتصاد ته دا کار نه دی بلکې دا د اسلامي اقتصاد ریښې وهل دي. که غواړي انسانان اسلامي اقتصاد ته کار وکړي نو بهترینه طریقه دا ده لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو د حلالو طریقو له لارې څخه رزق وګټئ او اختیار یې کړئ او الله رب العزت په دې طریقه باندې راضي کړئ. نو قدرمنو اورېدونکو، ستاسو په خدمت کې اسلامي اقتصاد په باره کې چې څه وړاندې کیږي، هیله مو دا ده چې تاسو په دې کې پوره حصه واخلئ او په توجه سره دغه اسلامي احکامو اسلامي لارښوونو ته متوجه سئ او غوږ ونیسئ. همداسې الله رب العزت په نورو ځایو کې دا هم فرمایي چې ستاسو تر مابینځ باید چې کله تاسو معاملات سره کوئ باید په داسې طریقه وي چې هغه د الله رب العزت د رضا سبب وګرځي. نو موږ دا ویلی سو چې کسب معاش په اسلام کې ضروري عمل دی او داسې ضروري عمل دی چې هر انسان په دې باندې پوه سي چې یقیني زه په دې باندې مکلف یم چې په خپل ژوند کې داسې کسب وکړم چې هغه حلاله امانه وي. الله رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، چې کله لمونځ وسي نو تاسو په مځکه سره ولاړ سئ، خپاره سئ او د الله رب العزت د فضل تلاش وکړئ، د رزق تلاش وکړئ. مفسرین لیکلي چې د الله د فضل څخه مراد د رزق تلاش دی. نو د خپل رزق تلاش کول دا په اسلام کې ضروري عمل دی. همداسې الله رب العزت په سورة مزمل کې فرمایي واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، او ډېر داسې کسان نور هم په مځکه سته چې ګرځي الله رب العزت د فضل یعنی د رزق تلاش کوي. همدا شی دی چې په اسلام کې د کسب او د معاش تلاش کول دا ضروري دی چې خپل ژوند انسان داسې تیر کړي چې د نورو انسانانو د احتیاج او ضرورت څخه خوندي او محفوظ وي. بل ځای کې الله رب العزت بیا دا فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای انسانانو په تاسې کې داسې کسان هم شته چې هغه به د حلال رزق کوشش کوي او ځینې کسان به داسې وي د حلال رزق کوشش به نه کوي. نو الله رب العزت دغه انسانان ته فرمایي چې انسانانو
تاسو په مځکه کې حلال طیب پاک حلال رزق وخورئ او د شیطان پر خطواتو د شیطان پر قدمو د شیطان پر لاره باندې مه ځئ. بېشکه شیطان ستاسو لپاره ښکاره دشمن دی. نو سبب دا دی زما ورونو چې شیطان د انسان دشمن دی. دا په دې خاطر باندې چې شیطان کوشش دا کوي چې انسان د حلال رزق څخه راوګرځوي او حرام رزق ته متوجه کړي. نو په دې وجه باندې لکه څنګه چې حلال رزق ضروري سو، الله رب العزت امر انسانانو ته کوي او په مځکه کې ټول انسانان دې ته متوجه کوي چې تاسو د حلال آمدنۍ کوشش وکړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دغه رزق د ګټلو لپاره او د دغه رزق د تلاش لپاره څو ارشادات فرمایلی دي. یو حدیث شریف کې دا راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، چې کله د سهار لمونځ تاسو ووایه، سهار لمونځ مو وکړئ، نو د خپل رزق د جدوجهد د خپل رزق د کوشش ما سوا د خوب نوم لا مه اخئ. ولې د دې څخه دا معلومیږي، محدثین لیکي چې د انسان لپاره د رزق تلاش دا یو مهم کار دی. د ورځې د شروع څخه باید انسان په دې لټه کې سي چې زه مکلف یم د حلال رزق د ګټلو. همدا شی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه انسانان متوجه کړل چې تاسو د رزق د تلاش څخه غافله کیږئ مه. چې کله تاسو د سهار د لمانځه وروسته خوب وکړئ، نو دې مطلب دا دی چې تاسو د رزق د ګټلو څخه غافله یاست، چې دا کار مناسبه او غوره کار نه دی. او په احیاء علوم الدین کې حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه یو قول دی، فرمایي لا یقعد احدکم عن طلب الرزق، په تاسو کې دی یو سړی د رزق د تلاش څخه کښېني نه، همت دې د لاسه نه ورکوي او ځان دې کمزوري کوي نه، د پست همتۍ څخه دې کار نه اخلي. د رزق په تلاش کې دې هر انسان ولاړ سي، کښېني دې نه. نو د حضرت عمر رضی الله عنه د دې قول په باره کې حضرت زبیدي رحم الله تعالی داسې فرمایي د هر انسان لپاره ضروري ده چې هغه د معیشت اسباب جایز اسباب په یو سبب او وسیله سره اختیار کړي، د هغه په ذریعه دی وکولی سي رزق وګټي. نو انسانان په دې اسلامي ارشاداتو کې و دې خبرې ته متوجه کیږي چې تاسو لپاره ضروري ده چې اسلامي اقتصاد ته کار وکړئ، که د ورځې د شروع څخه وي او که د ورځې په هر ساعت ګډې کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې کسانو په باره کې بیا داسې فرمایي چې کله انسانان په خپل رزق ګټلو کې نور انسانانو ته دوکې ورکوي، نور انسانانو سره فریب کوي، نور انسانان خطا باسي، د نور انسانانو سره صحیح چلن نه دی او د نور انسانانو سره د رزق د ګټلو په باره کې قسمونه اخلي، د ظلم و جبر څخه کار اخلي، د زور او طاقت څخه کار اخلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې داسې فرمایي من غشنا فلیس منا، که زموږ څخه یو څوک چاته دوکه ورکړي، خطا یې باسي او ویې غولوي او فریب ورسره وکړي، مکر ورسره وکړي، نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی زموږ د ډلې څخه نه دی. نو لہذا هر انسان فکر دا وکړي چې موږ خو کار کوو، کسب کوو، د بچانو د عیال لپاره سهار راوځو، د دوی په خدمت کې تر ماښامه پورې ګرمي برداشتوو، یخ برداشتوو، د نورو انسانانو له طرفه څخه تکالیف وزغمو، هر رقم تکلیف که په بازار کې یا زموږ په تجارتي ځای کې راباندې تېرېږي، د هغه تکلیف ګاللو ته موږ د زړه له کومې تیار یو. چې کله تکالیف ګالو، په کار همدا ده چې موږ د نورو انسانانو مسلمانانو وروڼو سره دوکه ونه کړو، هغوی به د خپل کاروبار کې خطا نه باسو، د هغوی له طرفه څخه چې کومه خطاوې کېږي هغوی ته باید متوجه کړو، د دې پر ځای چې موږ دوی ته په پیسو ګټلو کې چم ورسره کوو، خطا باسو یې، د دې پر ځای ښه خبره دا ده چې مسلمان مؤمن مسلمان ورور دې ته متوجه کړو چې زموږ او ستاسو لاره د خطا ایستلو نه ده. نو موږ او تاسو د دې سره سره چې انسانان څومره دوکې او چمونه کوي، څومره نور انسانان غولوي او خطا باسي، د تول او ترازو په باره کې انسانان خطا ایستل کېږي، په تول او ترازو کې کمی کېږي. دا هم د من غشنا فلیس منا په تفسیر کې راځي. څوک بیا د درواغ قسمونه اخلي، په قسمو باندې یو د بل شان سره خرڅوي، د یوې خرید کوي، بلې فروش کوي، بل بیا په ظلم باندې کله یو انسان زورور وي، تعلقات وي، د نورو انسانانو اداري دولتي ادارو سره تعلقات وي، د یو مظلوم باندې راغورځېدلی وي، د هغه د سر څخه لکه
وریښتان چې کشوي د هغه د بدن څخه معلومیږي داسې لکه غوښ چې پرې کوي په زور باندې د نورو انسانانو څخه پیسې اخلي. او حال دا چې زموږ او ستاسو پیشوا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي کسب الحلال فریضة بعد الفریضه. په اسلام کې د یوه فرض عمل وروسته بل فرض عمل دا دی چې انسان حلال کسب وکړي، حلال آمدني غوره کړي، د حلال رزق انتظام وکړي، په دې لټه کې سي چې زه مکلف یم د حلال رزق د ګټلو. ځکه نو هغه انسانان چې د نورو مسلمانانو سره په خپل لین او دین کې، په خپل خرید و فروخت کې، په خپل خرڅلاو او رانیولو کې چم کوي، دوکه کوي، د خطا ایستلو معامله کوي او نور انسانانو ته فریب ورکوي، د نور انسانانو په باره کې د فریب و د ضرر رسولو د تاوان رسولو څخه کار اخلي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صاف فرمایلی دي، په واضحو ټکو کې فرمایلی دي، ښکاره یې فرمایلی دي. د ترمذي شریف حدیث دی ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. هغه څوک ملعون دی کم څوک چې مؤمن ته تاوان رسوي او یا د مؤمن په باره کې مکر او فریب کوي. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت انسانان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخلوقات و دې ته متوجه کوي چې ستاسو په خرید و فروخ کې باید تاوان نه وي. تاسو د نورو انسانانو سره په ډېره صادقانه رویه، په ډېر صادقانه نیت و اراده سره معامله وکړئ. دا چې په ټولنه کې د معاملې په باره کې غلط پروګرامونه سته او هیڅ انسان دې ته فکر نه کوي چې اسلامي اقتصاد څنګه پیاوړی کیږي، اسلامي اقتصاد اصول څه دي او باید زه څنګه وکړم چې اسلامي اقتصاد ته وده او پرمختګ ورکړم، دغه اسلامي اقتصاد ترقي وکړي. په دې باره کې په ټولنه کې الا ماشاءالله ډېر کم به داسې کسان وي چې ودې ته متوجه وي و اکثر و زیاته حصه یې په دې لټه و تلاش کې ده چې څنګه باید پیسې وګټل سي، دولت زیات سي، سرمایه گذاري وسي، سرمایه گذاري که حلاله وي که حرامه وي. نو هغه کسان چې د اسلامي اقتصاد شایقین دي او هغه کسان چې د الله رب العزت له طرفه څخه دوی باندې هر وخت احسانات و فضلونو کرم کیږي، هغه انسانان دا دي چې د اسلامي اقتصاد په باره کې پروګرامونه جوړ کړي او دغه کار ته وده او ترقي ورکړي. نو زما ورونو، لکه څنګه چې تاسو همیشه په دې باندې پوهیږئ چې الله رب العزت انسانان د دې څخه راګرځوي چې دوی دې غلط عمل وکړي او یا کې د غلط عمل اراده وکړي، بلکې دا درس ورکوي الله رب العزت هر ځای چې ستاسو ټوله کارونه باید پر اسلامي اصولو برابر وي. تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او د اسلامي اقتصاد په اړوندو تاسو ته معلومات درکوم، خدای په امان، الله رب العزت مو د حفاظت او نصرت وکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دوره گوره جبری دی. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دوره گوره جبری دی. دی او داسی وقت راتلون کی چی جوحال بہو کمران سی، رشتیا ویل بناوی درواغ جن بحاکمان سی، چی قاضی مروشوت خور سی، نور مظلوم بمجازات سی، پگنا بفخر کاندی، زندی ولاد بچول صفات سی. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دوره گوره جبری دی. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی،
جبری ده خانه بدوش خلق براسی بنگله بکری ودانی بیلنا را با سفر کری نور بخلاوی ده زنانی د دولت میانان بدیر سی خوکال بود کی زړو نمړاسی عقل و تشتی لسارا نور یبا دستور گوشاستی دا حدیث مجد رسول دی دا خبر دا نبی ده چرازی پر مخدم زکی دا دوره گوره جبری ده دا حدیث مجد رسول دی دا خبر دا نبی ده چرازی پر مخدم زکی دا دوره گوره جبری ده دا دولت میانان بدیر سی خوکال بود کی زړو نمړاسی عقل و تشتی لسارا نور یبا دستور گوشاسی دا دورا داسی دورا دا چی شیطان تواخ پیداسی دا آدم نسل تباکی لخوشی پانساسی دا حدیث مجد رسول دی دا خبر دا نبی ده چرازی پر مخدم زکی دا دوره گوره جبری ده دا حدیث مجد رسول دی دا خبر